دغه شان د فایده مخې ته راله. ما تفسیر په درس کې ذکر کړی چې د سورت یاسین خپل خاص فضیلت ګوره نشتی. یو حدیث کې راځي لکه سورت یاسین د قرآن زړه دی، دا سندن کمزوری حدیث دی. یا وی د قرآن ناوی ده، دا هم کمزوری حدیث دی. او څوک چې سورت یاسین وی الله ولا حاجتونه ټول پوره کوي، دا هم کمزوری حدیث دی. او د دې سورت یاسین دا ختمونه دا ټول بدعات دي. سورت یاسین وایه، تا څوک د سورت یاسین تلاوت نه منع کوي، خو خاص فضیلت یې نه دی ثابت چې د هغې د لاسه دی پرې نورو سورتونو غوره شي. زمونږ په دې بر صغیر علاقه کې دغه ملکونو کې خواوشه دغه سورت یاسین له سم زور ورکړی او سورت الرحمن له، او د دواړو په باره کې خاص فضیلت صحیح حدیث کې نه ثابت. بعضو سورت یاسین وړوکی غونته کې راغستی دومره یې د ګوتې امره داسې ټوغه کول دي په قرآن پورې. بعضو علماو دا خبرې لیکلې وو دا وړوکي قرآنونه چې دا دومره دا وایي استهزا ده په قرآن پورې. نو چا دومره قرآن دومره سورت یاسین به راغستی به ټوکې به یې ښودې، هغه به اودسمات ځي ته م وړي، هغه به د ډمتوب ځي ته م وړي، هغه به هر ځي ته وړي، وایي چې دې د لاسه په ما باندې غم او مصیبت نه راځي. قرآن دې دپاره خو نه دی چې ته به ټوکې ګرځوه، یا صرف د ګاډي په سجبو ږدي چې اکسیډنټ نه کېږي. هسې ټول هغه خپلې فایدې سوچ دی چې زه صرف په دنیا کې د مصیبت نه بچ شم، بس دا سوچ نشتی چې الله راضي شي یا آخرت دی یا د قبر عذاب دی، صرف چې د دنیا کې ما ته مصیبت را نه شي. بس ښځو ته به زه ټلیفون وکړي د سورت یاسین ختم وکړئ، دا ختمونه نشته په شریعت کې.